اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د کابل ښار کارتې پروان د الکترونیکي تذکرو ویشڅانګې په 1401 کال کې شاوخوا 80,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د الکترونیکي تذکرو د کارتې پروان ویشڅانګې عمومي مدیر عزت الله اتل وایي چې په ورځني ډول نږدې 700 غوښتونکي لري او د الکترونیکي تذکرو اړوند بېلابېل خدمتونه ورته وړاندې کوي. 1401 کال کې د کارتې پروان د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې څخه تقریبا 80,000 تذکرې متقاضیانو ته توزیع شوي دي. همروزه 600 تر 700 مراجعین لرو. د ویش نه وروسته خدمات هم چنان د مرکز کې موږ لرو چې هغې کې ثبت تولدات اجرا کیږي، مصنعات تذکرې اجرا کیږي او د عکس تجدید اجرا کیږي، د بایومتریک تجدید اجرا کیږي چې دغه خدمات موږ مراجعینو لپاره اجرا کوو مرکز کې. ښاغلی اتل د الکترونیکي تذکرو له غوښتونکو څخه غواړي چې د فورمو ډکولو پر مهال ډېر دقت وکړي ترڅو په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. هیله ده د غوښتونکو څخه چې مرکز ته د مراجعه کړي چې خپل د الکترونیکي تذکرې فورمونه مطابق د خپلو اسنادونو د خپلو په لاس چې کومه تذکره لري دغه مطابق د پاسپورت د سین مطابق خپل فورمونه دقیق خانه‌پوري کړي، بیا مرکز ته مراجعه وکړي. یو شمېر هیوادوال چې یا د ویشڅانګې ته د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کولو لپاره راغلي له غوښتونکو سره د ښه چلند له امله د دې ویشڅانګې له کارکوونکو څخه د قدردانۍ ترڅنګ له ټولو هیوادوالو غواړي چې په دې ملي بهیر کې ونډه واخلي او د الکترونیکي تذکرو په اخیستو سره د هیواد پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کارتې پروان څانګې ته د الکترونیکي تذکرې اخیستلو لپاره راغلم. کاغذي تذکره چې د سټنډرډ نه ده نو د دې لپاره راغلي یو الکترونیکي تذکره واخلو او ډېرې خوبۍ لري. لکه که تاسو وګورئ اوس ټکنالوژي ډېره مخکې تللې نو ځکه د الکترونیکي تذکرې د ډېر ضرورت کېږي او د کاغذي تذکرې اوس استفاده ډېره کمه شوې. نورو خلکو ته هم دا مسیج دی چې اوس کوشش وکړي چې الکترونیکي تذکره آمدم به خاطر تذکره الکترونیکی کارتې پروان. سابقه تذکره ورقی داشتیم، قابل اعتبار نبود، درجه میرفتیم یا دهم افتاد یا در چیزم افتاد میشارید. حالا تذکره برقی است، مثل دیگه دنیا همین تذکره رو داره، ما هم میخواهیم همین تذکره رو تصرف خود بکنیم. این که خوبیات این داره که در هر جایی که بری که این کار بکشیش هم و ببینیش مشکلت حل میشه. برای مردم دیگه میخواهیم به همین پیام است که بیان همین تذکره رو که برقی رو که ما هم به دست آوردیم اون مردم هم باید به دست خود بیارن. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره کولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي.